یار ظالمه او دلدار ظالمه دا هلک چې د نوم اوزیر کینګ دی او نن سبا په ټیک ټاک باندې دا ډیر زیات په ټاپ ټرندینګ کې دی. نو د در سره یو ویډیو شریکوم چې دغه ویډیو راغلی ده، تاسو به په خپل سترګو ګورئ چې د پکې کومه بې شرمي کړې ده. دا چې د جنکو جامې هم اچوي، د جنکو په سټایل کې راځي، په لایو ویډیوګانو کې ځان شرموي، ګډاګانې کوي. نو همدغسې یو بېهوده ویډیو تاسو سره د شریکوم. خو دوستانو یو څو خبرې به کول غواړم، هغې نه پس په تاسو سره دغه ویډیو هم شریکه کړم. نن سبا خو یو ډېر بدبخت وخت داسې راغلی دی چې پلار به د سبزی کار کوي یا به دیاړي کوي، زوی سره به آیفون موبایل وي. پلار بدبخته د خپل زوی نه تپوس نه کوي چې تا د آیفون د کوم ځای نه پیدا کړو. نو بیا ترې نه دغسې ځان جوړ شي لکه تاسو چې په د سکرین باندې ګورئ، صرف د یو څو روپو په خاطر باندې چې دوی د خپل هر ځای نمایش کوي، که هغه د جسم وي، که هغه د خپل ځان د هر ځای نمایش وي، دوی کوي او دوی په دې طریقه باندې په دې بېهودګۍ باندې پیسې پیدا کوي. نو زمونږ دا میسج چې دی دا ټولو هغه میندو او پلرونو ته دی چې په خپلو بچو باندې خیال وکړئ او هېڅکله هم خپلو بچو ته دا ازادي مه ورکوئ چې هغوی په دې طریقه باندې د موبایل استعمال وکړي، ګینې بیا به غلط کارونه کوي.